ننګرهار کې 200 بېوزلو کورنیو سره د یوې مخابراتي شبکې لخوا د شپږ قلمه خوراکي توکو مرسته وشوه. دغه شبکې مسؤلین وایي هر یوې کورنۍ ته د 15,000 افغانیو په ارزښت مرسته وویشله چې وړو، غوړي، وریجې، لوبیا، چای او بره پکې شامله ده. خپل رمضاني کومکونو په لړ کې څه د پاسه 200 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړله. دا د هغه لړۍ برخه ده چې په افغانستان کې شروع شوې ده او د روشن مخابراتي شرکت مختلفو ولایاتو کې او مختلفو زونونو کې د افغانستان خلکو سره بېوزلو سره د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت مرستې ترسره کوي. د شپږ قلمه مواد دي، اوړه دي، وریجې دي، غوړي دي، چای، بوره، هغه اولیه مواد دي چې یو کورنۍ ورته شدید ضرورت لري، دغه مونږ ورکوو. دغه لړۍ به انشاءالله دوام کوي. مرسته ترلاسه کوونکي له شوې مرستې مننه کوي او د لا نورو ادارو شتمنو هم د ورته مرستو د ترسروي غوښتنه کوي. غریب خلکو لاس نیوی دی وکړي. زه په خپل ما د پیژې 2 میاشتې کېږي زه مریض یم، پروت یم په کور کې. بس یو چا زنګ ووهلو راشئ دغسې کومک دی، کومک کوي در سره، نو الله دې ورته اجر ورکړي چې دا کومک موږ سره کوي، مسلمانانو سره ټولو سره کوي. زموږ د ټولو دغه نه دا غوښتنه دی چې وروره زموږ کار روزګار نشته، موږ ټول غریب خلک یو، موږ بېروزګار یو، موږ لسګاړی چلو، موږ یو دا میاشت نه ده، زموږ ټول عمر هم دغسې کډېدولو سره مخ یو. موږ باید موږ سره کومک وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې د بېلابېلو ادارو بنسټونو له لوري دغه ډول مرستې ویشل کیږي، خو په ټوله کې دغه خلک غواړي چې د مرستو پر ځای دي دوی ته د کار زمینه برابره شي.